درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه مهمو او وروستیو خبرونو ته. لومړی خبر: د ملي مصالحې اداري شورا مشر عبدالله له عربیه تلویزیون سره خبرو کې ویلي که چیرې بین الافغاني مذاکراتو کې د اساسي قانون په تعدیل باندې توافق وشي، دا پریکړه به د افغانستان د دولت او ولس لخوا ومنل شي تر څو په دې توګه هیواد ته دایمي سوله او ثبات راشي. دوهم خبر: د ولسمشر غني لخوا د ځوانانو عالي شورا جوړښت منظور شوی. د ولسمشر اشرف غني د یو فرمان په اساس د ځوانانو د وضعیت د ښه والي، د پالیسیو او ستراتیژیو جوړولو، اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي برخو کې د ځوانانو ونډې پیاوړتیا، د جمهوري ریاست اعلی مقام ته د لوازمو مشورو ورکولو، د ځوانانو ترمنځ د انسجام او همغږۍ رامنځته کولو او د دولت په کچه د مدیریت د جوړولو جوړښت منظور کړ. دریم خبر: حمدالله محب نن خوست ولایت ته سفر وکړ. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب خوست ولایت ته د سفر پر مهال له والي او امنیتي مسؤلینو سره کتلي. د ملي امنیت شورا وايي لیدنه کې د خوست ولایت امنیتي وضعیت ارزول شوی. د خوست والي صدیق پتمن او امنیتي مسؤلینو له محب سره په لیدنه کې ویلي چې د خوست امنیتي وضعیت د نورو سیمو په پرتله ښه دی. څلورم خبر: پاکستانی چارواکي وایي محسن داوړ مو میلمه و، نن مو بیرته رخصت کړ. په کوټه کې پاکستانی چارواکو ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ او د پارلمان غړی محسن داوړ اسلام آباد ته لیږدولی دی. د چارواکو په خبره نوموړی یې نن تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د کوټې هوایي ډګر ته لیږدولی او له هغه ځایه اسلام آباد ته بیرته ستون شوی دی. وروستی خبر: عبدالله کې یو ځل بیا تم کیږو. عبدالله وایي له طالبانو سره په خبرو کې به د بحث لومړی ټکی اوربند وي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله له عربیه تلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د سولې خبرو پیلېدو پر وړاندې وروستی خنډ چې د بندیانو خلاصون ولري شوی. عبدالله وایي د بین الافغاني مذاکراتو مهم ټکی به اوربند وي. نوموړي وایي ممکن بین الافغاني مذاکرات پیچلي پړاوونه ولري او ممکن په څو مرحلو کې ترسره شي. لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې خبري ټولګه مو تر پایه لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.